السلام علیکم ملګرو یارانو دوستانو څنګه یې امید لرم جوړ به یې زه تاسو ته یو شعر ډالۍ کوم زموږ یو خوږ دروند مشر لیکلی دی فارووق سلارزی نو راځئ شعر طرف ته وایي غزل دی په ځنو ځنو خلقو یې اسمان وګرځولی په ځنو ځنو خلقو یې اسمان وګرځولی خو ظالم یې به په ما باندې دا ځمکه ګرځوله مننه په ځنو ځنو خلقو یې اسمان وګرځولی او په ظالم یې به په ما باندې دا ځمکه ګرځوله جی مننه په مور ونازولې وړوکوالي نه ښایسته وه مننه په مور ونازولې د وړوکوالي نه ښایسته وه نظر لا به یې په باندې کونجکه ګرځوله ډېره مننه که هر څنګه حالاتو که سرور راورېدو به که هر څنګه حالاتو که سرور راورېدو به خو ما به حوصله ورته ښه کلکه ورکوله ظالمې به په ما باندې دا ځمکه ګرځوله ډېره مننه یو بل شعر دی دی کې په ویښه خو به نه وه چې اوده به شوم یارانو په ویښه خو به نه وه چې اوده به شوم یارانو په خوب کې به مې ځان سره نازکه ګرځوله جی ډېره مننه په ویښه خو به نه وه چې اوده به شوم یارانو په ویښه خو به نه وه چې اوده به شوم یارانو په خوب کې به مې ځان سره نازکه ګرځوله ظالمې به په ما باندې دا ځمکه ګرځوله په خیال کې مې ښکل کړی ګنهګار به یم که نه په خیال کې مې ښکل کړی ګنهګار به یم که نه او ګواهۍ ده په اوږه مې ملایکه ګرځوله ډېره مننه بابا صاحب یو شعر دی افسوس دی چې فاروق نن خوشحال بابا ژوندی وی افسوس دی چې فاروق نن خوشحال بابا ژوندی وی او چاسینګ به یې قافله نن دغه ټکه ګرځوله مننه